اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو اوریدونکو کتونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. امید ده چې څومره زموږ کتونکي دي زموږ اواز اوریدونکي دي تر دې دمه به روغ او جوړ وي، د صحت په جامه باندې به پټ وي. دوستانو څنګه چې تاسو زموږ مختلف وظایف ډېر په شوق سره ګورئ او زمونږ چینل تاسو سبسکرایب کوئ، په هغې عمل کوئ، د هغې باره کې بیا موږ ته خپل رایه راکوئ د کمنټ په صورت کې. ستاسو ډېره شکریه ادا کوم او الله رب العزت نه سوال کوم چې الله رب العزت دې سره زما سره د ټولو مسلمانانو ستاسو مشکلات آسان کړي. څوک قرضدار الله دې د قرض خلاص کړي، څوک بې ګناه بندیان دي الله دې د بند خلاص کړي، مریضانو له دې الله شفای کامله ورکړي. دوستانو وخت په وخت باندې زه تاسو ته د روحاني وظایفو په صورت کې داسې علاج راوړم، که هغه جسماني د علاج دپاره وظایف وي، روحاني دپاره وي، مالی مشکلاتو دپاره وي، دشمن نه د یرې دپاره وي، مختلف وظایف زه راوړم او تاسو په خدمت کې حاضروم. الله رب العزت په خپل کلام قرآن عظیم شان کې او په خپل نومونو کې ډېر کمالي ښودی دی. هغې ته خو مونږ رسیږو نه، که د الله د نومونو فضایل مونږ بیانوو نو که د ټول دنیا دا ونې چې کوم دي قلمونه شي او دا سمندرونه سیاهي شي نو د هغه فضایل به بیا هم سر ته ونه رسي و به یې نه لیکي. خو بس څومره چې زموږ د وسه کېږي او څومره چې علماو مشایخو اولیاء کرامو څه خپله حده پورې څومره کوشش کړی دی نو هغه کتابونو کې دي او موږ یې تاسو ته ښایو. نو اسماء حسنا کې د الله رب العزت یو نوم دی الودودو. الودودو معنا چې دا یعنی الله محبت والا دی، ډېر محبت کول والا. بېشکه الله رب العزت د خپلو بندګانو سره ډېر زیات محبت کوي، ډېر مینه ورسره کوي او د هغې مینې دلیل دا دی چې الله رب العزت موږ له خپل نعمتونه په دې دنیا کې راکوي او ورځ او شپه او دا څومره چې بیا خاص کر انسانان چې کوم دي د دوی خو دومره نعمتونه دي چې نور سپوږمۍ ستوري او دغه شانتې قسم قسم میوې دا د انسان په خدمت کې دي. نو د یا ودودو باندې مخکې ما یو ویډیو جوړه کړې ده، کافي کسانو کتلې ده، خو اکثر بعضې ملګري وایي چې موږ دپاره د محبت وظیفه وکړئ او وظیفه راته وښایئ. بعضې خلک د زړه نه ډېر مجبوره وي یا بعضې خلک داسې وي چې ښځه او خاوند منځ کې جګړې وي، مصیبتونه وي، بې اتفاقیانې وي، د چا اولاد نافرمانه وي، د چا څوک جنۍ د خپل جایز نکاح دپاره خوښه وي او هغه نه رضا کېږي، یا د هغوی مور او پلار څوک نه رضا کېږي. نو یا ودودو د بل په محبت د بل په زړه کې خپل محبت اچولو دپاره ډېر بهترینه وظیفه ده. دغه رنګې که د خاوند او د ښځې په منځ کې بې اتفاقي وي نو خاوند که غواړي چې زما د خپلې ښځې سره محبت جوړ شي یا ښځه وایي چې زما د خپل خاوند سره محبت جوړ شي نو د سحر مونځ نه پس 11 ځل درود شریف 1000 پیرې یا ودودو، د هغې نه پس بیا درود شریف او د هغې نه پس دې دپاره دعا کول او دغه رنګې د ماخوستن او بیا د خپل محبت دپاره دعا کول. او د وظیفې په دوران کې تصور چې کوم دی دا ضروري دی چې کوم مقصد دپاره ته کې نو دا تصور ضروري دی چې دا زما مقصد دی چې دا زما د سره محبت جوړ شي یا د فلان کې کس په زړه کې زما محبت پرېوځي. دغه رنګې که څوک د چا نه خفه وي او هغه وایي چې دا زه رضا شي دا به څنګه رضا کېږي نو هغې دپاره هم ډېر بهترین دی او د هغې دپاره طریقه کار دا دی چې لکه دا ښځې خاوند دپاره دا عام څوک خفه وي د هغې دپاره ډېره اسانه طریقه ده. ته سحر مونځ نه پس 100 ځل درود شریف بیا د هغې نه پس 200 ځل یا ودودو بیا 100 ځل درود شریف او تصور کې به دغه انسان دغه چهره به وي نو بیا چې د کله دا پوره کو دغه په مخ باندې به ورچوف کې ان شاء الله العزیز کم کس د پاره چې کې تا نه خپه وي
رشتہ دار دی وي دوست دی وي هر څوک چې وي نو انشاءالله چې ته رضا کول غواړې راضي به شي. خو همیشه دا یو تاسو ته وایم چې زما وظایف هم د جایز کارونو دپاره کوئ او نور کوشش هم دا کوئ چې ناجایزه کارونو دپاره یو وظیفه هم ونه کوئ. زما وظیفه نه چې د هر چا وظیفه وي. دغه رنګې د ښځې او خاوند د محبت دپاره یو طریقه کار دا دی که چېرته څوک یا ودودو زر مرتبه زر ځل د خوراک په څیز باندې دم کي او ښځه خاوند چې کوم دی یو ځای کیني وی خوري نو انشاءالله العزیز منځ نه به بې اتفاقي وځي، خفګان به وځي او ډېر محبت به منځ کې پیدا شي. او دغه رنګې که څوک وایي چې زه د الله محبوب جوړ شم، الله هم ته ګران شم، موږ خو اکثر وظایف د دنیا د فلانکي دپاره او د رور دپاره او د پلار دپاره او د ښځې دپاره د جینۍ دپاره مالداره سړي دپاره ما سه اکثر خلک رابطې کوي چې فلانکی ډېر مالداره دی چې ما سه محبت وشي نو الله به دې باندې واقعي دې کې شک نشته چې الله به دې ډېر زیات ناراضه کېږي چې زما دا بندګان زما نومو چې زه د ټولو دنیا بادشاه یم او دومره مالدار یم د دنیا د مالدارو دپاره زما نوم استعمالوي نو موږ هم که چېرته د هغه بادشاه نوم استعمال کړو ووایو چې یاره د الله محبوب جوړ شم او الله ته ګران شم نو روزانه زر زر ویلو سره انشاءالله العزیز د الله رب العزت به در سره خاص محبت پیدا شي. دغه رنګې د ښځې او خاوند محبت دپاره یو بله طریقه هم دا ده چې اکثر د بعضې دا نن سبا ډېر دغه جوړ شوي دي چې د ښځو خاوند په منځ کې ډېر بې اتفاقیانې دي نو که چېرته څوک په خوږ شي باندې یا په چیني باندې 2000 ځل یا ودود ووایي او یا زر ځل په مالګه باندې ووایي او دغه کس باندې وخوري نو انشاءالله العزیز دې سره محبت سیوا کېږي. د چا اولاد که چېرته نافرمانه وي او هغه غواړي چې زما د اولاد فرمانبردار جوړ شي نو انشاءالله العزیز دا ډېره بهترینه طریقه ده چې د جمعې د مانځه نه پس بهترینه رسګولې یا مټایان په هغې باندې زر پیرې دا اسم مبارک یا ودود وي او انشاءالله العزیز هغه چې اولاد له ورکړي نو هغه به ټیک شي. یا ودودو د پریشانیانو دپاره هم بهتره دی که څوک څه پریشاني وي یا دشمنانو نه تنګ وي نو 2 رکعاته لمونځ چې وکړي او بیا یا ودود ووایي نو انشاءالله العزیز هغې کې بیا لږ الفاظ سیوا هم دي خو که هغه څوک نه شي ویلی نو بس دومره مې ویلی شي چې اللهم یا ودودو 3 ځله او یا ذل عرش المجید یا مبدئ یا معید یا فعال لما يريد أسألك بنور وجهك الذي ملأ أركان عرشك وبقدرتك التي قدرت بها على جميع خلقك وبرحمتك التي وسعت كل شيء لا إله إلا أنت يا غياث المستغيثين أغثني. دا دعا خو که چاته ګرانه وي نو دومره مې ویلی شي چې یا اللهم یا ودودو یا ذل عرش المجید نو که دا ووایي نو دشمنانو د ظلم نه د هغې د پنجې نه به دا خلاص وي. دغه رنګې که څوک داسې بعضې جنۍ واده کېږي او هغه سره اکثر نوي کور ته چې کومې جنکۍ ځي د هغوی سره دا غم وي چې موږ به د نوي کور کې نوی کور وي واقعي سړی پریشانه وي چې موږ سره څوک جنګ ونه کړي جګړه ونه کړي او هغه ځای کې خلک ما سره محبت وکړي نو دې فضایلو کې داسې راځي که چېرته کومه یو جنۍ د سخر کور ته اول ځل باندې داخلېږي او داخلېدو سره په یو ساعت کې وزل یا ودودو یا ودودو یا ودودو وزل ووایي او انشاءالله العزیز ټول عمر به د الله په فضل باندې د دې جنۍ ته چې کوم دی د خاوند د کور نه د سخر د کور نه ټول نه ورته محبت میلاویږي چرته به هم دا نه خفه کېږي. الله رب العزت دې موږ ته د نیک عمل کولو توفیق راکړي د بد اعمالو نه بد اقوالو نه بد افعالو نه دې الله رب العزت موږ وساتي مشکلات دې الله زموږ آسان کړي انشاءالله که زندگی وفا وکړه بیا به د یو نوي ویډیو سره ستاسو په خدمت کې حاضرېږم تر هغې پورې اجازه غواړم د لوی الله په امان.